د منبر پاک خلک لډاره او خاموشه ولاړ د منبر پاک خلک لډاره او خاموشه ولاړ موږ ګناهګارو له ظالم سره خبرې وکړې. نن را سره په مرکه کې ارسلان رسول صاحب شتون لري چې د نن موږ ته بل نوی شعر انقلابي شعر واوروي. هیله کوم چې تاسو به د خوښۍ وړ وګرځئ. مننه ارسلان رسول صاحب په شعر شروع شعر دی هم له کلي هم له ښار سره ولد سو هم له کلي هم له ښار سره ولد سو هم له کلي هم له ښار سره ولد سو پښتانه وستا له کار سره ولد سو پښتانه هم ستا له کار سره ولد سو هم له کلي هم له ښار سره ولد سو پښتانه وستا له کار سره ولد سو. یو سړی دی پر منبر له زړه شین سي یو سړی دی پر منبر له زړه شین سي یو سړی دی پر منبر له زړه شین سي د لاور له اغمه کار سره ولد سو. واه یو ځل بیا زبردست. یو سړی دی پر منبر له زړه شین سي د لاور له اغمه کار سره ولد سو. نوی نسل زیات خپل اتلان ستایي نوی نسل زیات خپل اتلان ستایي نوی نسل زیات خپل اتلان ستایي نیمه نیستا له سالار سره ولد سو. واه د رښتې کیسه به جوړه سي ګلرنګي د رښتې کیسه به جوړه سي ګلرنګي د رښتې کیسه به جوړه سي ګلرنګي ارسلان که د لپلار سره ولد سو. ډېر اعلی د رښتې کیسه به جوړه سي ګلرنګي ارسلان که د لپلار سره ولد سو. بل شعر دی خلق به ټول د احترام خبره وکړي خلق به ټول د احترام خبره وکړي خلق به ټول د احترام خبره وکړي مشران که مې د کام خبره وکړي مشران که مې د کام خبره وکړي. پر خطا به سي چې دا نو کام پرست دی پر خطا به سي نو دا چې کام پرست دی پر خطا به سي چې دا نو کام پرست دی اخر د پارلمان خبره وکړي. یو ځل بیا مننه پر خطا به سي چې دا نو کام پرست دی اخر د پارلمان خبره وکړي. زما د کام پر سترګو هیڅ نه وای خاموش دی زما د کام پر سترګو هیڅ نه وای خاموش دی زما د کام پر سترګو هیڅ نه وای خاموش دی ملایان دي بس د شام خبره وکړي. ډېر اعلی ارسلان رسول صاحب یو ځل بیا مننه زما د کام پر سترګو هیڅ نه وای خاموش دی ملایان دي بس د شام خبره وکړي. بعضې خلک د طبقاتي نظام ښکار سوي بعضې خلک د طبقاتي نظام ښکار سوي بعضې خلک د طبقاتي نظام ښکار سوي بس دستي د خپل مقام خبره وکړي. زبردست. دلته خلکو ګټه واخیستله مذهبه دلته خلکو ګټه واخیستله مذهبه دلته خلکو ګټه واخیستله مذهبه نسته څوک چې د اسلام خبره وکړي. زبردست. ارسلان رسول له زړه مرور نه دی